یو وخت و د خیبر پښتونخوا د ښکلو غرونو په منځ کې یو وړوکی کلی و. په دغه کلي کې یو وړه او ښکلې چړۍ اوسېده چې نوم یې ګل چړۍ و. ګل چړۍ ډېره معصومه وه خو یو بد عادت یې درلود. هغه به کله کله دروغ ویل. لومړی واقعه یو ورځ ګل چړۍ خپل ملګري خرګوش ته وویل زه به تا ته یو ښکلی دانه راوړم. خو ګل چړۍ دانه راوړه نه. خرګوش ډېر خفه شو. دوهمه واقعه بله ورځ ګل چړۍ لومړی ته وویل زه د ځنګل د پاچا زمري ملګری یم. لومړی وخندل ځکه چې دا خبره دروغ وه. ورو ورو د کلي ټولو حیواناتو په ګل چړۍ باور کول پرېښودل. که هغې رښتیا هم ویل بیا هم څوک نه منل. ګل چړۍ ډېره خفه شوه. د خطر ورځ یو ورځ په ځنګل کې اور ولګېد. ګل چړۍ په زور چیغه کړه مرسته! مرسته! اور را روان دی. خو هیڅ حیوان د هغې په خبره باور ونه کړ. زوړ عقاب هماغه وخت یو زوړ عقاب راغی. هغه وویل ګل چړۍ که ته تل رښتیا ووایې نو خلک به بیا په تا باور وکړي. ګل چړۍ په اوښکو سره وویل زه واده کوم چې بیا به هیڅکله دروغ ونه وایم. نوی بدلون له هماغې ورځې وروسته ګل چړۍ تل رښتیا ویل. هغې د ټولو سره مرسته کوله او هیڅکله یې دروغ ونه ویل.